ځینې ماشومان ښه ذهن نه لري، څو علتونه یې دلته درته وایو. داسې ډېری ماشومان شته چې ښه ذهن نه لري، یعنی ذهن یې کمزوری وي، نشي کولی چې هر څه په ښه توګه جذب کړي، یا یې هم درس په سمه توګه په ذهن کې نه پاتې کیږي، خو دا هم خپل دلیلونه لري چې ولې داسې دي. کله چې ماشوم پیدا کیږي داسې ډېرې کورنۍ شته چې د ماشوم ودې ته سمه پاملرنه نه کوي، ځکه ماشوم د ماشومتوب څخه تغذیه کیږي. کله چې د هغه وخت څخه سم ونه روزل شي ماشوم کمزوری راځي او دا کار یې پر ذهن هم منفي اغیز کوي. که ماشوم په ماشومتوب کې د لوبو او ساتیریو کولو څخه منع نه کړو نو د داسې ماشومانو ذهن ښه فعال وي، هر کار ته یې ډېر ژر فکر رسیږي، همداسې ذهن یې هم ښه وده کوي. خو که ماشومتوب کې موږ ورباندې فشار راوړو، لوبو ته یې پرېنږدو، نو تل همداسې ګوښه مخته کیږي. ماشومان ښې ساتنې او پاملرنې ته اړتیا لري، نو تر هر څه مهمه د هغوی ساتنه اړینه ده چې په څه ډول یې وساتو. داسې ډېرې کورنۍ شته چې هیڅکله د ماشوم څخه د هغوی د ستونزو په اړه پوښتنه نه کوي، تل یې رټي. خو که موږ په سمه توګه پلټنه وکړو، ویې پیژنو، نو دوی په آرامه خپله ستونزې ویلی شي. همدا سبب کیږي چې راتلونکي کې ښه ذهن ولري. ډېره دوا کارول یا هم پرته له ډاکټره له ځانه دوا ورکول هم د ماشوم ذهن کمزوری کوي. چاپیریال هم د ماشوم پر ذهن او روح اغیز کوي. تل باید هڅه وکړو چې یو ښه چاپیریال او ځای خپل ماشوم ته برابر کړو. کله چې ماشوم ته د ذهني ودې لپاره چارې هم برابرې کړو، ماشوم کولی شي د هغه لارو په وسیله ښه شي او ګټه ورڅخه واخلي. هیڅکله خپل ماشوم باید د نورو ماشومانو سره پرتله نه کړو، ځکه چې پر روان یې بد اغیز کوي او ځان کم احساسوي. تل باید ماشوم وهڅوو او ویستایو، پر ذهن یې فشار رانه وړو. ماشوم ته باید اجازه ورنه کړو چې ډېر تلویزیون وګوري، د هغه پر ځای باید د کتاب ویلو سره اشنا کړو چې د ذهن لپاره یې ډېره ښه ده، ځکه هره لاره چې د ماشوم د ذهن د ودې لپاره ګټوره وي باید ورڅخه ګټه واخلو.